السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو تاسو ته ډېر زبردست شی درښیم. یعنې نن به تاسو ته د یوټیوب پرته بل د شی در وښیمه چې له هغه چې تاسو په اسانۍ سره ډېر روپۍ ګټلی شئ. مثلا هغه اپلیکیشن چې کوم ده هغه اوس دا 2-3 میاشتې کېږي چې یو مخ مثال خلکو ډېر روپۍ ځینې وګټلې او داسې نه رس دروغ ده. ولې ما ته په خپله د ډېرو خلکو کمنټ هغه رالو، مثال میسجان رالو، یا دا ویډیو خپلو ملګرو ته شیر کړه چې مثال هغه هم دغه چې فایده واخلي. نو ما اول خپله امید دغه نه و چې زه تاسو دا ویډیو شیر کړم. ولې ما ته معلومېدل چې پښتانه وروڼه په یوټیوب یقین نه کوي چې خلک له یوټیوب روپۍ ګټي، خو زموږ پښتانه وروڼه له ظاهره اوس هم دا یقین نشته چې په یوټیوب روپۍ ګټل کېږي. خو زه تاسو ته وایم چې یوټیوب خو پرېږده، په یو اپلیکیشن باندې هم سړی د ورځې $6 $7 $8 روپۍ په اسانۍ سره ګټلی شي. هغه $6 د ورځې مثال 800-900 روپۍ کېږي. او هغه هم داسې نه ده چې ته به ګډ د ورځ مثال ګډ 24 غنټې کار کې کار به دی مثال په 1 غنټه 2 غنټې مثال ورکړي اپلیکیشن ته، نو تاسو روپۍ ګټلی شئ. خو اوس مثال دا ویډیو ما شخصي ډول لپاره جوړه کړې د 1-2-3 نفرو لپاره. ولې هغو 3-4 ما دا شخصي وویل دا ویډیو موږ ته جوړه کړه، موږ نه یو پرې پوه شوي، د هغو لپاره ما ویډیو جوړه کړې ده. خو که تاسو هم غواړئ چې له یو اپلیکیشن چې آنلاین په موبایل باندې روپۍ وګټو، نو تاسو هم ګټلی شئ، څه مشکله کار نه ده. هغه اپلیکیشن چې ده اپلیکیشن خو به نوم زه در وښیمه، پیوټ په نامه باندې یو اپلیکیشن ده. پیوټ په نامه باندې اپلیکیشن ده، په پلی سټور کې به تاسو پیدا کړئ. هغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ، بیا به مثال تاسو روپۍ څرنګه ځینې ګټئ. په هغه اپلیکیشن کې به تاسو د ورځې مثال ډالر پرکوئ، هغه پاور پرکوئ. ډالر ځان ته وي، پاور ځان ته دی. مثال که هره ورځ تاسو مثال چې 10 لکه پاور پرکوئ، په هغه ورځ مثال تاسو ډالر $80 ته رسیږي. یعنې تقریبا 150 مثال د 14-15 روپۍ جوړېږي د ورځې. او دا دروغ نه ده، دا حقیقت ده. دا کومو خلکو چې ما ویډیو شخصي جوړه کړې هغو ته دا معلوم ده چې هغه مثال څرنګه روپۍ ګټلی شي او هغه څرنګه ګټي. نو دا مثال ډېر اسانه اپلیکیشن ده. پاور به موږ جوړوو. پاور به څرنګه جوړوو؟ پاور جوړېدا لپاره به تاسو د بل چا پوسټونه مثال هغه کوئ، بیا لولوئ، بیا او لا په نورو ملګرو ته دا اپلیکیشن ور شیر کوئ. ما تاسو هم اول اپلیکیشن نوم راغی بل چا را شیر کړی و، مثال انوایټ کړی یې ومه. نو چې ما اپلیکیشن وکتو د هغه بعد ما مثال کتل بیا پې پوه شوم چې دا اپلیکیشن د څه لپاره او خلک څومره روپۍ ځینې ګټي او موږ هم روپۍ ځینې ګټلی شو. ولې ډېر خلک یې ځینې ګټي. نو کومو خلکو چې ما غوښتنه کړې وه دا ویډیو سپیشل ده د هغو لپاره، که 3 وي، که 4 وي، که 5 وي، دا د هغو لپاره. نو اوس څرنګه موږ هغه اپلیکیشن انسټال کړو، څرنګه استعمال کړو، د دغه طریقه به تاسو ته در وښیم. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ښه، نو ګرانو ملګرو دلته به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به یو اپلیکیشن راولېږئ چې نوم یې ده پیوټ، پیوټ. پیوټ اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او اوپن به یې کړئ. ما تر مخ ډاونلوډ کړی ده او اوپن کړی مې ده. تاسو به یې بلکل همداسې وکړئ. د هغه بعد به تاسو چې آی ډي وغواړئ، ما مخکې آی ډي ور اچولې ده، تاسو ته به آی ډي وغواړئ، آی ډي به ورکړئ. او مثال که آی ډي نه و نمبر به وغواړئ، نمبر ورکړئ. اوس به تاسو ته دا ډول شی راخلاص شي. مثال صحیح ده. دغه دا سیسټم ده لکه ټویټر. که تاسو ټویټر استعمال کړی وي، مثال تاسو به خلک فولو کوي او تم خلک فولو کولی شي. صحیح شو. دلته لیکلی دي دا 0 لیکلی دی ته وایي پاور. نن زما پاور دی مثال نن د 12 بجو بعد زما پاور دی 0. ولې ما پخپله نه د استعمال کړی. او هغه خلک کوم چې ما چې غوښتنه کړې وه چې مثال پاور څرنګه زیات کړو، د پاورو زیاتېدا 3 طریقې دي. 3 طریقې څرنګه دي؟ اول به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څرنګه زیاتولی شئ. هغه طریقه دغه ده ریفیر فرینډز.
تاسو به خپل دغه اپلیکیشن چې دا خپل ملګرو ته شیر کړئ، که هغه په مسنجر کې، که په هغه فیسبوک کې وي او که هغه په واتساپ کې وي. یعنې انوایټ مای فرینډز هغه باید به تاسو واتساپ ته ولاړ شئ، لا به مسنجر ته ولاړ شئ او دلته به تاسو مثال چاته غواړئ هغه ته ور سینډ کړئ. د هغه باید چې مثال ستا ملګری د تا د لینک خلاص کړي، مثال تاسو کوم لینک ور لیږلی او ستا ملګری له هغه لینکه دا اپلیکیشن ور ولیږي، ورې به داسې که لیکلي 1000 پاور به تا ته درځي، صحیح شو. او که هغه ملګری بل چا ته ور ولیږي د هغه 10% به هم تا ته درځي. داسې نه ده چې هغه په مثال د هغه وال به کمیږي، د هغه وال به یي خو تا ته به هم 10% نور زیات درځي، صحیح شو. دغه طریقه ده د پاورو زیاتېده. او دومه طریقه دغه ده چې مثال تاسو به دلته ولاړ شئ، دغه ته به ولاړ شئ او دلته پوسټونه دي، لکه فیسبوک څخه خلکو پوسټونه کړي دي. اوس مثال زما پاور و 0، تاسو به کتلی دا زما پاور دی 0، صحیح ده. اوس ته ګوره زما پاور به زیات شي دغه بعد. هغه څرنګه دا لیکلی دی ریډ اینډ شیر فور پاور، په دغه دې کلیک کو، د هغه بعد دا نه رسي تاسو به دا خط ټول یاستئ، داسې ښکته ولاړ شئ او په دغه ګیټ ریډ پاور دغه باندې به کلیک کوئ. کنګریچولیشن ریډ پاور ریسیوډ، تا ته 100 پاور درکړو. اوس پې زه وګورم چې ما ته 100 پاور راغلی که نه دی راغلی. ته ګوره ګرانو ملګرو ما ته 100 پاور نور رالو. مثال که تاسو دا رقم وخت ورکړئ دغه اپلیکیشن ته چې تاسو اپلیکیشن ملګرو ته ورسینډ کړئ او خلکو ته ورسینډ کړئ، فیسبوک کې مې شیر کړئ، پیج کې مې پیج کې شیر کړئ، مثال چې چیرې شیر کولی چې ورې شیر کړئ. او د هغه بعد دلته دا مثال پوسټونه تاسو بار بار د خلکو پوسټونه یاستئ، مثال دغه ریډ اینډ شیر دغه ما کلیک کړ، د هغه بعد زه کته ولاړ سم په دغه به کلیک کړم، اته به زما ته 100 نور راشي. دغه ته تاسو څومره زیات ټایم ورکړئ دومره زیات تاسو ډېر اوس 200 صحیح ده. اوس به زه تاسو درښکاره کړم چې دا 200 مثال څرنګه موږ کنورټ کړو ډالر ورته. تاسو دلته ولاړ شئ ویلټ ته، دلته تاسو وینئ ما دا مثال دا ټولس ما دا پاور هغه کړي ګټلي دي، هغه دي 5250 پاور ما ګټلي دي. د دغو ډالرو څونه جوړیږي؟ ډالر دا کته لیکلي دي 0.2 ډالر جوړیږي. نو مثال که دا پاور تاسو د ورځې مثال تاسو 1 لک ته ورسوئ، لا 2 لکو لا 3 لکو ته ستاسو ډالر به حتما تر 6 8 9 10 پورې واوړي، صحیح ده. نو د نن ویډیو دغه ملګرو که مې خوښه سوې وه دا مثال ویډیو بیا وایم چې دا مثال ما د تاسو ټولو لپاره نه جوړ کړی، ولې دا ډېر مشکله کار او چا غوښتنه کړې وه د هغو لپاره مې سپیشل جوړه کړې ده. که مې ویډیو خوښه سوې نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.